دا زموږ په خلکو کې یوه دا ډېره غټه کمزوري ده چې کله یې څه پیسې پیدا کړي څه د غریبانو د مسکینانو لاس په خلاصېدل شروع سي لږ د غریبانو مسکینانو د ده دروازه د ده کور ته پام سي د ده د کور څه ضرورت حاجت د خپلوانو د قریبانو پوره کېږي نو دی د دا خلکو څه تنګ سي کوشش یې دی چې د خپلې علاقې څه کډه وکړي یو داسې علاقې له ولاړ سي چې هلته دی وسایي په ارامي سهولت بجلي ګیس او فلان او فلان او فلان هر څه اعلی کوالټي والی بس دی د دې ځای څه ځان کاږي هلته ځي حالانکې په دا خپلوانو کې کډه اړول د دا غریبانو په مابینځ کې کډه اړول د دې سره اوسېدل د دې پر خبرو صبر کول برداشت کول د دې پر دروازه ټکولو برداشت کول او د ځان سره دا شکر ادا کول چې الله ماته یو نعمت راکړی دی چې د خلکو زما و دروازه ته سترګې دي زما و کور ته سترګې دي زما کوټې ته سترګې دي زما دکان ته سترګې دي د الله شکر ادا کړه چې الله د خپل مخلوق ذریات ستا په ذریعه سره پکړي او موږ بس ژر ژر ځان وکړو ولاړ سو یو داسې علاقې ته چې هغه علاقې کې دوی مرسته لري او موږ هم ښه بېغمه ژوند کوو نانکې پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي د ترمذي شریف روایت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمان دی خیر من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم رواه ترمذي نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې د خلکو سره یو ځای اوسېدل ګډ اوسېدل مخلوطه اوسېدل په د هغو پر تکالیفو باندې صبر کول دا در هغه ډېر غوره او بهتره دی ډېر لوړ دی په مرتبه او په درجه کې چې د یو چا څه یوازې ولاړ سي یو غټ ښار کې واړي بس هلته د یوازې اوسېږي نه څوک دته تکلیف ورکوي او نه دته د صبر کولو ضرورت راځي نو پکار دا ده چې موږ د لږ تکلیف برداشت کړو لږ قرباني وکړو لږ د خپلوانو سره خپلوي او قرابت وکړو ټولو خو نو الله کلپتیان نه پیدا کوي ته پیدا کوي او ته ځان کاږي ته پیدا کوي او ته وځې ته بلې علاقې نه ځې پر دې باندې صبر وکړه الله په دنیا کې ما آباد کړی او آخرت کې به دې ما آباد کړي الله به په آخرت کې هم جنت درکړي الله دې موږ تاسو ته د صبر کولو توفیق راکړي